علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو، ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. کوهاټ کې دوی ښایسته د ګل په شانتې ماشومانې چا ډېر بې دردۍ سره قتل کړې. دوستانو، دا یې ولې قتل کړې؟ اخر د ماشومانو کومه ګناه کړې وه چې دا یې قتل کړې؟ او دوستانو چا قتل کړې؟ او دوستانو چې کوم د کوهاټ ډي پي او دی، هغوی د دې په قاتلانو باره کې څه خبره کوي چې آیا د دې قاتلان څوک دي او کله به ګرفتار شي. دوستانو، که چېرې تاسو د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ، نو زمونږ دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ چې آیا دا دومره ظلم او زیاتۍ چا ولې وکړل چې د ګل په شانتې فرشتې ماشومانې قتل کړي. دوستانو، که تاسو پورا ویډیو ځان خبرول غواړئ، نو دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ چې آیا دا دومره ظلم او زیاتۍ چا وکړل. دوستانو، ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ، نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي، او دې سره د ټالۍ نشان هم ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو، ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د کوهاټ سره تعلق لرونکي دوی ښایسته د ګل په شانتې ماشومانې چا ډېر بې دردۍ سره قتل کړي. دوستانو، دا ویل کېږي چې د دوی د خپل کور نه راوویستلې او دوستانو دوی اډې ته راغلي وي سامان پسې، او د هلته نه بیا چا دوستانو اغوا کې او بیا یې ماښام پولیس کور ته لاش راوړل. دوستانو، د کوهاټ پولیس ډي پي او دا اعلان کړی چې زه به د هفتې کې دننه د ماشومانو والا قاتل گرفتار کړم او تاسو ته به په منظر عام باندې راوړم. دوستانو، د قاتل د ماشومانو مور او پلار ډیر زیات وژړل او ډیر زیات خپه دي. او دوستانو، خو ډي پي او صاحب ورته تسلي ورکړه چې زه به انشاءالله ستاسو په غم کې پوره شریک یم او زه به پوره کوشش کوم چې ستاسو ته قاتلان په منظر عام باندې راولم. دوستانو، یقینا چې ډیر غټ ظلم او زیاتۍ شوی دی. د ګل په شانتې ښایسته ماشومانې چا بې ګناه قتل کړلې. دوستانو، که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ، نو د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. شکریہ.